افغاني ایکسپریس چینل لیدونکو سلام وخت مو بخیر ستړي مشه په موکړه مهمو خبرونو ته ملي امنیت وای ننګرهار کې د داعش ډلې یو مرستیال قومندان وژل شوی د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د یو مرستیال قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دغه ادارې په اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیر شپه د ننګرهار د خوګڼۍ ولسوالۍ په چمتالا سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د داعش دغه مرستیال قومندان لالیګل چې په مصطفی مشهور و د مقاومت په نتیجه کې وژل شو د اعلامیې له مخې دغه کس په شیرزاد او خوګڼۍ ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود اعلامیې د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د تخار رستاق ولسوالۍ کې 15 لویو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د 1.9 میلیون افغانۍ په لاګښت 15 لویې ټولګټو پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي د چارواکو د خبر له مخې چې د پروژو کې چې 3 ښوونځي ودانۍ او د څښاک د اوبو او پاکو اوبو 2 شبکې شامل دي او مالي لاګښت یې افغان دولت ورکړی د تخار ولي رسنیو ته ویل د څښاک اوبو په دې 2 پروژو څخه باندې 8 میلیون افغانۍ لاګښت راغلی پخوا کلیو د څښاک اوبو ته لاسرسی نه درلود او په ډېرې خوارۍ به یې له لیرو سیمو غیر صحي اوبه راوړلې خو د دې پروژو په ګټه اخیستو سره د 15 کلیو اوسیدونکو د څښاک له پاکو اوبو برخمن شول د سیمې خلک هم له دې پروژو خوښ دي وایي پخوا یې له لیرې سیمو نه پاکې اوبه راوړلې چې د کورنۍ ګڼ غړي به پرې ناروغه راستاق ولسوالۍ د تخار مرکز تعلقان شمال لوري ته په 80 کیلومتره وډن کې پروت دی چې د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو شمیرل کیږي او ننګرهار کې د شاتو برخه کې پانګونه زیاته شوې په ننګرهار کې د مچیو د شاتو په برخه کې پانګونه زیاته شوې ده د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي خصوصي پانګوالو په ننګرهار ولایت کې د مچیو شاتو 1500 وړو لوی فرمونو کې د 500 میلیون افغانیو په ارزښت پانګونه کړې ده د دغه وزارت ویان په واد احمدی ازادي راډیو ته ویل د برخه کې د پانګونې له ډېرېدو سره 2000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده د ښاغلي احمدي په خبره اوس 50 وړ او لوی شرکتونه د شاتو پروسس او بسته‌بندۍ برخه کې په کار بوخت دي د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ننګرهار ولایت شاتو د کل فواد په نوم نړیوال نندارتون کې چې دوبۍ کې جوړ شوی و له بهرنیو شرکتونو سره د $100,000 په ارزښت تړونونه ترسره کړي دي شمیرې ښایي چې تیر کال د مچیو د فارمونو درلودونکو څخه د باسا 400 ټنه شات ترلاسه کړي چې ډیری یې بهرنیو هیوادونو ته لیږل شوي دي لیدونکو له ملته مننه ښه چاره